أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى ليبين لكم چې بیان کی تاسو د پاره یعنی تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کی ويهديكم او اخي تاسو ته سنن الذين لار د هغه کسانو من قبلكم چړواندې لتاسو نو ويتوب عليكم او توبه قبول کړي دستاسو یا رجوع د رحمت او کی پتاسو باندې والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى په دې او خاوند حکمت ته والله يريد او الله تبارک وتعالى غواړي ان يتوب عليكم دا چې توبه قبول کیستاسو یا رجوع د رحمت او کی پتاسو باندې ويريد الذين او هغه خلق غواړي هغه خلق يتبعون الشهوات چې دوی پیروي کوي د خواهشاتو ان تميلوا دا چې تاسو میلان او کوي تاسو وړې د حقنا میلن عظیما په اورېدو لوی سره يريد الله غواړي الله تبارک وتعالى ان يخفف عنكم چې تخفيف راولي پتا سو باندې وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوري یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تاكلوا اموالكم مخری تاسو مالونه دستاسو مالونه خپل بینکم پخپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی تجارت کاروبار عن ترادن پر زمندای سره منکم دستاسو پخپل مینس کې دستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم او موجنه زانون خپل ان الله بشک الله تبارک وتعالى کان بكم دی پتا سو باندې رحیمن ډیر رحم کوونکې ومن يفعل ذلك او چا چې وکدا کار عدوانا پسرکشی سرا وظلما او په ظلم سرا فسوف نسلیه پس درد چې داخل بکومونګه دلرا نارن اورتا وکانه ذالک او دې دغه کار علی الله په الله تبارک وتعالى باندې یسیرا آسان ان تجتنبوا کچریتا سوزان او ساتي کبائر د هغه غټو ګناهونو نه ما هغه ګناهونه تنهون عنه چې من کول شي تاسو چې تاسو من کول شي د هغینا نکفر چې تاسو من کړی شوی د هغینا یا تاسو من کړی شي د هغینا نکفر عنکم نلربکم استاسونا سیئاتکم گناهونه دستاسو وندخلکم او داخل بکم تاسو مدخلا کریما زید عزت ولا تتمنوا او تمنا مکوي تاسو ما د هغه څه فضل الله به چې فضیلت ورکړي دي غوروالي ورکړي دي الله تبارک وتعالى به په هغه سره بعضکم بعض د تاسو نه علی بعض په بعض نور باندې للرجال نصیب شته د پاره د سړو نصیب حصہ مما د هغه سنا اکتسبو چې دوی کم کسب کړی وي وللنساء او شته د پاره د زنانو نصیب حصہ او برخه مما اکتسبنا د هغه سنا چې د زنانو کړی وي واسال الله او غواړي د الله تبارک وتعالى نا من فضله فضل د هغه ان الله بشک الله تبارک وتعالى کان بكل شيء عليما دی په هر سیز باندې پوها ولکلن او د پارا د هر سیز د پارا د هر څه جعلنا مقرر کړی دی مونږه موالیا وارثان مما د هغه سنا ترک الوالدان چې پریدي مور او پلار والاقربون او نږدې رشتہ دار والذین او هغه کسان عقدت چې تړلې دي ايمانکم قسمونو دستاسو فآتوهم نو پس ورکړی حقیقتا نصیبهم حصد حقی ان الله بشک الله تبارک وتعالى کان علی کل شیء دی په هر سیز باندې شهیدن گواه